عراق د 8 کالو عبد الله چې دنو هغه ولګید په ایکس باندې چې دنو دا پیغام جاری کو چې په عراق کې چې دنو د امریکای دا اډه او ایران نظر پکاره چې دا اډه ولي او دا چې دنو مکمل تور باندې ختمه کړي داغه نه پس چې دا کنه نو د عراق چې کوم حکومت دی نو دغه عبد الله چې دنو د گرفتار کړی دی مرګرو او دې چې کوم بهادری کړی د کنه د ټوله دنیا حیرانه کړی دا او دغه په 24 غنټو کې چې دنو په ایکس باندې چې کوم ټویټ کړو دا ډیر زیات وایرل شو او دې چې د بهادری یو مظاهره چې دنو هغه قائم کړی دا او ډیر د بهادری کار کړی ځکه چې دا خبره کړی دا چې په عراق کې چې د امریکای اډه د ایران لپاره چې دا اډه زر اولي او دا چې د مکمل تور باندې ډیسمس کی او دا ختمه کی داغه نه پس چې د عراق چې کوم حکومت ته عبد الله چې د هغه گرفتار کړی او دا ویل کېږي د عبد الله چې کوم پلار دی هغه هم چې د اسلام د لپاره شهید شوی دی هغه هم چې د داسې کارونه کول د دین کارونه کول د اسلام چې د اسلام د لپاره قرباني ورکړي دا او هغه چې د شهید شوی دی د بهادر ماشوم چې کوم کار کړی دی کنه نو ټول دنیا حیران کړی دا وای په 24 غنټو کې چې د په ټول دنیا کې وایرل شوی دی او ټول دنیا چې دنو لړزولې ده او دا بدقسمتۍ نه ده چې د عراق چې کوم حکومت دی نو هغه چې دنو دا گرفتار کړی دا ماشوم دا چې دنو اوس په جیل کې دی داسې بهادر ماشوم پکار دی چې هغه چې دنو دومره جرأت او د اسلام د لپاره چې دنو یو داسې غږ چوتای او د مسلمان د لپاره داسې غږ چوتای چې مسلمان چې دنو هغه کافر ختم کی او په مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت کیا او د مسلمان ورور ته چې دنو د سلام پکار دی د سلوک پکار دی چې دنو د بهادر کې د ټول مسلمان له جما پکار دی کنه چې د لپاره आवाज چوت کی او دا چې دنو د جیل نه بهر کړل شي ځکه چې د پلار چې دنو هغه هم د دین د لپاره چې شوی دی هغه چې دنو د هم غټه قرباني ورکړي په دې باره کې سوي خو د کمنټ ضرور وکړئ چې څومره مسلمانان یې کنه خو د کمنټ ضرور وکړئ د رمضان مبارک میاشت او تاسو ته پته چې په ایران کې کومه جنگ شروع ده نو ایران چې دنو دغه غټه تباہی کړې ده اوس چې په عراق کې کومه اډه د امریکای نو دا له کوئی کنه چې دا ولې چې دا مکمل تور باندې ختم شي نو هغه ځګه او ته هم ورکول دی او ټویټ کړی دی په ایکس باندې نو هغه چې د ډیر زیات وایرل شوی دی نو خو غونډه کمنټ ضرور وکړئ چې څومره کسان ما ویډیو ګوري نو ما ضرور فالو کړئ او چینل ور ضرور سبسکرایب